د دې نوجوانانو ته نصیحت کوم نو چې داسې د مرګ خبرې ورته وکم کنه نو دوی په خندا شي. په دې ګاډو باندې شاته لیکلي وي جوانی ہے دیوانی، ځواني خو لیونتوب دی. دا چرګ چې زلمی شي وي په دې بلۍ باندې داسې په قلار قلار رواني چې دا بلۍ ونه غورځېږي. دی خو ټیک ټاکو ته ختلی دی، دی په ځان کله پوهېږي. دی خو تاسو ورته چاپ وایې، موږ ورته سقاوه وایو. هلته ناست دی او په ږیره کې ډیزاین جوړوي، نو دا غریب څه خبر دی چې دا بلیډ زه د محمد رسول الله په زړه باندې راکاږم. دی خو لایب په موبایل باندې هلکان او جینکۍ ناست دي، زموږ د دین او اسلام جرړې ورېبلې. موږ له حیا راځي چې د دوی د دې بې حیایۍ ترجماني دلته کوو. زه ورته ویم د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، ته به مړ شي او ستا ټیک ټاک کې به خلک ګوري. قبر د انسان د کردار ترجماني کوي، قبر د انسان د اعمالو د حسن ترجماني کوي. تا ته به ضرورت یو ډېر سخت منظر دی، د خاورو بالښت دی، لوی تیږې او د خاورو سلی. کله چې مړ شي او په قبر د خزي ولګي، دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي. خوله به دې بند شي، ورته سختې به قیزې ولګي. ته یې ونیسه، ته ولې نه پوهېږې که ته خان یې که نواب یې که قاضي، ته ولې نه پوهېږې؟ ګوره ساه به دې وځي، بیا واپس کله راځي، ته ولې نه پوهېږې؟ ستړی به په قبر کې سملې، ته ولې نه پوهېږې؟ که دې عمر شي 1000 کاله خود به مرې تورو خاورو له بځې. د څومره خلکو جنازې موږ وکړې. فاعتبروا یا اولی الابصار، وګوره دې مقبرو ته، حسن پکې دفن دی، ځواني پکې دفن ده، مال دولت پکې دفن دی، شهرت پکې دفن دی، عہدیدار پکې دفن دی، مقام والا، منصب والا، عہدے والا، غټو ګاډو بنگلو والا پکې دفن دی. کنه ته ولې نه پوهېږې؟ پیدا په دې دنیا دی، هر بشر جدا جدا، منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. کردار ضروری شی دی، کردار ضروری شی. د صحابه کرامو کردارو دین وجود ته راغلی دی، بدر له تللی دي، قربانۍ ورکړې دي، دین وجود ته راغلی دی. بیبي فاطمې په خپل سر باندې د حیا څادر او برقع اچولې ده، دین وجود ته راغلی دی، دین وجود ته راغلی. دا بې حیایۍ، دا د فحاشۍ سیلاب به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي.